په دې موضوع باندې ټول نه مشهور کتاب د امریکای یو لیکوال رابرټ ټي کیوساکي لیکلی دی چې د ریچ ډیډ پور ډیډ په نوم باندې یادیږي او د هغې ترجمه هم په اردو کې شوې ده، امیر باپ غریب باپ په نوم باندې په مارکیټ کې اویلیبل ده. د ریچ ډیډ پور ډیډ کتاب خلاصه مختصر طور باندې موږ داسې کولی شو چې اکثر خلک بچو ته وایي چې بچې ډیر سبق وایا چې ډیرې نمبرې والې نو غټ نوکر بشي، او بعضې خلک خپل بچو ته دارنګې وایي چې بچې ډیر سبق وایا ځان ښه پوهه کا چې غټ بزنس وي. نو همدغه وجه ده چې د لومبي قسم خلک بچي ډیر تعلیم وکړي، غټې غټې نمبرې والي او پی ایچ ډي وکړي او بیا عمر له نوکري یعنې غلامي کوي. او د دویم قسم خلکو بچي سبق ووایي، ځان ښه پوهه کړي او یو غټ کاروبار شروع کړي او په معاشي طور باندې آزاد او مستحکم ژوند تېروي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او ښه به یې. زه یم عبدالله عابد د سوات پوهنتون نه. انشاءالله نن به مونږ د ډیو رمزي د کتاب د ټوټل منی میک اوور خلاصه بیانو او د خلاصې عنوان دی معاشي ازادي به مونږ څنګه حاصلو. که چېرې تاسو واقعي معاشي ازادۍ باندې ځان پوهه کول غواړئ او حاصلول غواړئ نو د دې ویډیو مکمل کتل به تاسو دپاره ضروري وي. زمونږ په معاشره کې اکثر خلک د معاشي مسلو ښکار وي او هغوی د دې معاشي مسلو ذمہوار نور خلک ګرځي، لکه د مثال په توګه مور پلار، ګرانی، حکومت، رشتہ دار، معاشره وغیره وغیره. زما دا خیال دی اگر چې لږ غوندې قصور د مور پلار، د حکومت، د ګرانۍ، رشتہ دارو او د معاشرې به هم وي، خو ګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې د دې معاشي مسلو زیات تر تعلق زموږ د خپلو ذمہوارو سره دی او تاسو یقینا ما سره اختلاف هم کولی شئ، لیکن ما په خپل 14 کاله د ټریننګ او د کنسلټنسي په دې فیلډ کې چې څونه هم معاشي طور باندې مستحکم او مضبوط خلک لیدلی دي نو هغه فاینانشل لیټریټ وي، یعنی معاشي طور باندې هغه خوانده وي. اوس سوال په ذهن کې دا راځي چې فاینانشل لیټریسي یا معاشي خواندگی څه ته وایي؟ نو په ساده الفاظو کې موږ داسې ویلی شو چې د حلال پیسې ګټل هنر او بیا هغه پیسه په صحیح طریقې سره د خرج کولو هنر او بیا په هغه پیسو کې د بچت هنر او بیا هغه بچت په صحیح ځای کې د انویسټ کولو شعور او هنر ته فاینانشل لیټریسي وایي او دې ته په انګریزي کې منی مینجمنټ سکل هم ویلی شي. وګوره دا یو خبره یاد ساتئ چې د فاینانشل لیټریسي تعلق د سکول، کالج او یونیورسټۍ تعلیم سره بالکل نه دی. دا عین ممکنه ده چې کله کله به یو سړی انګوټه چاپ وي او هغه به د سکول په خوا هم نه تیر شوی خو ولې هغه به فاینانشل لیټریټ وي. او همدغه وجه ده چې اکثر تعلیم یافته ملازمت پیشه خلک معاشي مسلو ښکار ډیر وي په نسبت د فاینانشل لیټریټ خلکو. ولې چې تعلیم یافته خلکو خو د پیسو ګټلو چل زده کړي وي خو په صحیح طریقې سره د خرج کولو او په لانګ ټرم انویسټمنټ یعنی د کاروبار کې د لګولو چل هغوی له بالکل نه ورځي. او همدغه وجه ده چې د هغوی نه کم تعلیم یافته خلک بلکې کله کله انپړ خلک د هغوی نه ډېرې پیسې ګټي او پیسې ډېر ښه منیج کولی شي. ولې چې هغوی فاینانشل لیټریټ وي یعنې معاشي طور باندې هغوی خوانده وي اگر چې هغوی سره ډیګري نه وي. په دې موضوع باندې ټول نه مشهور کتاب د امریکای یو لیکوال رابرټ ټي کیوساکي لیکلی دی چې د ریچ ډیډ پور ډیډ په نوم باندې یادیږي او د هغې ترجمه هم په اردو کې شوې ده، امیر باپ غریب باپ په نوم باندې په مارکیټ کې اویلیبل ده. د ریچ ډیډ پور ډیډ کتاب خلاصه مختصر طور باندې موږ داسې کولی شو چې اکثر خلک بچو ته وایي چې بچې ډیر سبق وایا چې ډیرې نمبرې والې نو غټ نوکر بشي، او بعضې خلک خپل بچو ته دارنګې وایي چې بچې ډیر سبق وایا ځان ښه پوهه کا چې غټ بزنس وي. نو همدغه وجه ده چې د لومبي قسم خلک بچي ډیر تعلیم وکړي، غټې غټې نمبرې والي او پی ایچ ډي وکړي او بیا عمر له نوکري یعنې غلامي کوي.
او د دویم قسم خلکو بچي سبق وای ځان خپوي کی او یو غټ کاروبار شروع کی او په معاشي تور باندې آزاد او مستحکم جون تیری بلکې ډیر غټو تعلیمونو والا بیا اکثر د هغوی نوکران وي کچره تاسو هم معاشي تور باندې ازادي غواړئ نو د دې کتاب خلاصه ضرور وګورئ او دین علاوه مونږ د هر هفته پر ورځ باندې شپږ بجې د یو کتاب خلاصه په اردو او پښتو په دواړو ژبو کې په یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوو نو تاسو یې په خپل هم ګورئ او نور ملګرو سره هم شریک کوئ خو چېرې تاسو کتابونه لوستل غواړئ او تاسو سره وخت نه وي یا په انګریزي او اردو ژبه باندې نشئ لوستی نو تاسو د هفتې په ورځ باندې زموږ یوټیوب چینل باندې د یو کتاب خلاصه ضرور کتلی شئ خدای پاک دې تاسو ته معاشي ازادي در نصیب کی نو راځئ چې اوس د دې کتاب خلاصه شروع کو کم خلک هم چې د معاشي مسلو ښکار وي نو هغه د یو څیز حاصلولو دپاره د بل څیز قرباني ضرور ورکوي د مثال په توګه باندې کو د هغې زړه غواړي چې زه په بچو باندې ښه تعلیم وکم او په ښه ادارو ته یې ولېږم نو د معاشي مسلو د وجې نه هغوی داسې نشي کولی کو د هغوی زړه غواړي چې زه د خپل مور پلار علاج په ښه اسپتال کې وکم خو د معاشي مسلو د وجې نه هغوی بیا داسې نشي کولی او کو چېرې هغوی زړه غواړي چې د مور پلار او د بچو او د ښځې د سیر و تفریح دپاره بهر ملک ته چکر ورکم خو د معاشي مسلو د وجې نه هغوی داسې نشي کولی یعنې معاشي مسلو د وجې نه هغوی د مور پلار په صحت د بچو د تعلیم او تربیات او د سیر و تفریح باندې کمپرومایز کوي یعنې قرباني ورکوي او دا ځکه چې کله هغه د ښه تعلیم یا د والدینو دپاره د ښه صحت سوچ کوي نو د روزمره اخراجاتو بوج د هغې په ذهن کې راشي نو بیا د خپلو بچو په تعلیم و تربیت او د مور پلار په صحت باندې کمپرومایز کوي او د تنګستیا ژوند تیروي اخر دا ولې زما په خیال دا ځکه چې هغې فاینانشل لیټریټ نه وي یعنې معاشي طور باندې خوانده نه وي او خوږو کتونکو صرف دا نه بلکې داسې قسمه خلک د خپل ناخوښې نوکري هم کوي او پرېښودی هم نشي پرېښودی یې ولې نشي ځکه چې د میاشتې آمدن به بیا د کوم ځای نه راځي او هغوی به بیا خپلې خرچې د کوم ځای نه برابروي دقه شانتې په بې زړه سره هغه خپل نوکري هم کوي چې د هغې د وجې نه د هغه کارکردګي هم خرابوي بلکې کله کله خو ذهني او جسماني د مرضونو هم ښکار شي یو نقصان خو دا وشي چې یو وخت د هغه صحت او د بچو تعلیم او تربیت خراب شي او بل وخت چې په کومه اداره کې هغه کار کوي د هغه د پرفارمنس د خرابېدو د وجې نه د هغه ترقي هم نه کیږي او د ادارې هم وروسته رضا نقصان کیږي نو آخر کې نتیجه دا راوځي چې نه په خپله ترقي کولی شي او نه چې په کومه اداره کې هغه کار کوي هغه اداره ترقي کولی شي اداره به هغه ته بدردي وایي او هغه اکثر ادارې ته بدردي وایي او ژوند یې لالهانده تیریږي نو خوږو کتونکو د دې معاشي مسلو حل کولو دپاره ډیورمزي دا کتاب لیکلی دی چې د هغې نوم دی د ټوټل منی میک اوور د دې کتاب مصنف لیکي چې تاسو وارخطا کیږئ ما تاسو نه صرف خپل معاشي مسلې حل کولی شئ بلکې معاشي ازادي هم حاصلولی شئ او معاشي طور باندې ځان ښه مضبوطولی هم شئ نو د معاشي ازادۍ نه د کتاب لیکونکي دا مطلب دی چې یو طرف ته نه صرف تاسو خپل روزمره ضروریات په اسانۍ سره پوره کولی شئ بلکې لږه موده پس که چېرې تاسو خپل کاروبار ته نه هم ځئ بیا به هم تاسو د آرام او د راحت زندگی تیرولی شئ اوس په ذهن کې دا سوال راځي چې زه کاروبار له نظم یا نوکرۍ له نظم نو پیسې به د کوم اړخ نه راځي نو خوږو کتونکو د دې آسان جواب دی او هغه دا چې ستاسو کاروبار به خودکاره شي یعنې اټومیټک به چلیږي او بیا به هغه خودکار کاروبار په خپله تاسو له پیسې ګټي او تاسو به د خپل ویژن او د مقصد مطابق زندگی تیروئ انشاءالله لکه د مثال په توګه باندې تاسو KFC وګورئ تاسو پیزا هټ وګورئ تاسو میکډونلډ وګورئ د هغې مالکان په بهر ملکونو کې ناست دي او زمونږ په وطن کې د هغې کاروبار ښه زبردست چلیږي بس یو ځل یې محنت کړی دی اوس په خپله هم د ژوند نه مزې اخلي یعنې یو مقصد لاندې ژوند تیری بلکې د هغې نسلونه به مزې کوي
او اتوماتیک د هغې د کاروبار نه به د هغې نسلونو ته او هغوی ته فایده رسیږي. نو کتاب لیکونکي مونږ ته په دې کتاب کې هغه ټول چلونه ښودلي دي چې د څه په ذریعې سره مونږ معاشي ازادي حاصلولی شو او انشاءالله العظیم هغه ټول ګورونه به زه تاسو ته یو په یو ښیمه. زما تاسو دا خواست دی چې پوره توجه سره د کتاب دا خلاصه ضرور وګورئ. خو چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ دا کوشش یعنی کتاب لوستل او بیا خلکو ته د ویډیو په شکل کې رسول ستاسو خوښ وي، نو زه به تاسو ته یو خواست کوم چې په خپله هم دا ویډیوز ګورئ او خپل شاګردانو رشتہ دارو سره هم شریک کوئ، دوستانو سره هم شریک کوئ چې هغې ته هم فایده کیږي. او کله هم چې ستاسو په ذهن کې څه سوال راځي که هغه د معاشي استحکام حوالې سره وي یا هغه د پرسنل یعنې ذاتي ډیولپمنټ حوالې سره وي، نو ما نه په واتساپ باندې هم پوښتنه کولی شئ او په کمنټس کې هم لیکلی شئ. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.